صبح مې غنا خبرو یو شلوبار چې کوم روډ دی بل دی کمبرخیلو د کمبار نو چې څومره اپوزیشن پارټي ټولو له چیلنج ورکوم چې روشو دی مونږ د درې ګوله حکومت او د 70 سال په د 70 سال کې کا د درې ګوله کې مونږ د 70 سال نه زیات فند وروړی مونږ په د درې ګوله کې د 70 سال نه زیات کور نه وکړی. السلام علیکم کتونکو زیم شاهین شاه افریدی او تم لرم چې تاسو به خو ټیک ټاک ټو دا وخت مو سره د پی ټی آی سینیئر ورکر عبدالغنی صاحب موجود دی او وزرا هغه د شلوبار قومي کونسل چیرمن هم دی. دا سره به موجوده چې کوم د پی ټی آی سرګرمي دي د پی ټی آی کوم پروجیکټس کړي حواله سره به خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې خو تاسو شکریا لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې دلته چې کوم دی اوس په موجوده حالاتو کې ډیولپمنٹ روان دی څه وشو څنګه ډیلیور هم کم کړ که تاسو وګورئ په موجوده حالاتو کې الحمدلله کاغه په هر سېکټر کې دی کاغه ایجوکیشن کې دی کاغه هیلث کې دی کاغه ایریګیشن کې دی کاغه سی ان ډبلیو چې څومره ډپارټمنټ دی الحمدلله عربونو په پروجیکټ رقم دی کمپلیټ شول و د عربونو په پروجیکټ الحمدلله روان دي. هیلث مخکې بخنه وړم خبره کټ کوم چې روډ خبره شروع دو په دا کې دوه روډونه د سی جګه ډېر زیات شکایت یې مروزي وو ته سو مې غنا خبرو یو شلوبار چې کوم روډ دی بل دی کمبرخیلو د کمبار نه وخت تر کرخانو په چې کوم روډ دی کنه دا باندې اکثر چې منځوري هم شوی و بیا اوس بیا ډیلی شو اوس بیا د کمبار قومي کونسل او دا خبره وکړه چې موږ په خپل په چاندا باندې دا شي کوونو د حواله سره تسوي دا خو چې کوم دی ګوګو د خو سیاسي خبره لکه دغه همیشه چې کوم دی اپوزیشن کور وی تنقید کول او هغه داسې ډرامې بازی کول الحمدلله چې د سراج الدین مدرسې نه تسپینډن پرې 12 کیلومتر چې کوم دا روډ دی باقاعده د دغه اپروول هم شوی دی او وسرا چې کوم دی ان قریب ان شاء الله په اگست اینڈ پرې به ان شاء الله دغه چې کوم دی باقاعده ټینډر هم شي. امید ده چې په ستمبر کې به دا باندې ان شاء الله کور شروع کی په دې رشوا چې کوم دی د شوکس نه چې کوم کمبار لا روډ دی عام باقاعده په پروپوزل کې چې کوم دی تیار دی خو اپروول شوی دی نه او پروپوزل لا تیار شوی دی انا بعد چې کومه دی هغه خبره دو تاسو خبره وکړه چې موږ چې خپل مدد آپ کې تا آیا چې دا نه مخکې زه خو به خبره دی میډیا په تر باندې مو کم چې دا 15-20 سال چې کم دی په دای لوکا باندې اقتدار چې کم دی د کمبرخیلو مګونو سره موږ مشر روډ دی نو موږ به دا وایو چې آیا پښتون کې دا کورونه په کوره چې روډ خو چوزل جوړ شي هغه خو کم سے کم 10-12 سال 15 سال کور خو کوي مولا د 10 یو روډو خي چې هغه د کمبار یو مین روډ وی چې دغه په 15 سال اقتدار کې چې کوم د قوم لکړی وي نن الحمدلله پوس کا تاسو په تیرو کې وکړو په کمبر خېلو کې چې کوم د ادار کنده کوم روډ دی یو ارب روپونه ویل الحمدلله وسم 50 کروڑ روپیه وته دوباره چې کوم د ریوایز کړو ته 50 کروڑ روپیه صرف د غره پر وخت کې چې پابندیم کور شروع دی او خلک به ویني او زه وسم چې کوم د تو د چینل په واسطه سره چې څومره اپوزیشن پارټي ټولو له چیلنج ورکوم چې روشو دی مونږ د درې ګوله حکومت او د 70 سال په د 70 سال کې کا د درې ګوله کې مونږ د 70 سال نه زیات فند وروړی مونږ په د درې ګوله کې د 70 سال نه زیات کور نه وکړی چې کومه جرمونه مونږ له مونږ غلطه یوري. هیلث حواله سره تاسو څه اکټیویټیز لګا وختي مې تاسو خبره هم کړه په هیلث کې کم ډیولپمنټس تاسو راوستي یاره الحمدلله تاسو به کتلی وای مخ کې چې کم د پډوګرا کې پر ډے چې کم دی تاسو پی ډی چې کوله شو یا چې ماهانه چې کم دی یو پی ډی چې کم دی 300-200 ځکه چې هیڅ فیسیلیټي نه و الحمدلله موږ چې کم دی صوبایي منسٹر هیلث والا چې کم دی تیمور جګړه سره وروغلو وغه د پوره چې کم دی د اکسرو ماشينونو راغل وسره چې څومره نور د ټیسټونو ولا څومره ماشينونه هغه ټول روغل یره کا ایجوکیشن کې وګسو الحمدلله اوس په 2021 په 2022 چې کوم ډی پی دو پدا کې چې کم دی د 1200 د نوی سکولونو منځوري وشوه چې پاکي څه کم دی د میډل نه هاي کېدل دي څه کم دی د هاي نه سیکنډري دو او څه پکې چې کم دی پرایمري مونږ هغه لوکل ترجیح ورکړه چې پاکي بالکل د سکول چې کم دی په 100 میټرو باندې چې کم دی هغه سکول نامو نشان هم نو غریب سړي لګړي موږ داسې لوکو کې سکول نه وچول چې هغه څوک سوچ هم نشي کولای کې نګروشه په ګراوند باندې موږ ثابتو دوی هم ثابت کی مخکې خو کتو کتلی په مخکې نظام کې هر اجیلا او هر ملک لا او هر سفیدریش لا چې کوم دی دوه ته ټي وی شي یو ته سکول شو یو ته ګرل شو یو ته بوای شو نو مخکې خو دغه تک بل چې کوم دی الحمدلله مخکې به زپ د په پروف سره هم چې مخکې به څومره ډیولپمنټس کې مونږ هغه به خرڅېدل 12 په سلور 15 لک روپیا باندې خرڅېدو سکول په وته په 1 لک روپیا باندې خرڅېدو نن زه چې کوم دی دا چیلنج کوم چې یو سکیم د چې کوم د ډیولپمنٹ ثابت چې خرڅوي الحمدلله موږ چې څومره سکیمونه روان دي هغه په میرټ باندې روان دي. ډیره مننه د وخت ورکول ډیره شکر.